الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره را رسیدلې و د درس شیخ عبد الله ابن عمرو ابن العاص الرسالة الصادقة لیکل د رسول الله نه ملګرو په اعتراض وکي شعر خبره مولي کا وجداده کې دی شي رسول الله په وخت کې غصې ته یو شی ولي کې اغه نه بدین جوړ شي او دا بداغه غصې رسول الله ورته ویلي شي اره خبره لیکا زمانه حق مسله صادريږي او باطل باندې نه. ابو ظبي په نامه باندې وسړی راغی د رسول الله نړۍ پوښتنه وکړه د ملمسته باره کې خاص کړدلو د غړي باره کې د مال باره کې د وخه دغه نو شاقره ابن حابس رسول الله صلی الله علیه و آله مفاخره کو خپل خطیب راوسته او دغه سره مقابله وشو د ثابت ابن قیس په واسطه باندې شاعر راوسته او د حسن ابن ثابت په واسطه باندې مقابله وشو به ایتون الله نازل کړو چې د محمد رسول الله ډېر اکرام کوي دا ډېر عزتمن نبی دی. د عمر رضی الله تذکره وشو او د ابوبکر صاحب چې اقرا ابن حابس امیر مقرر کو د خلق لا حابس او قعقاع ابن حکیم د خپل مابین کې خبره کته پورته شو. الله ادب وګه ملګرو لا د ثابت ابن قیس مسله ذکر شو هغه بکور قلار کینه سو اجنه چې ما आवाज اوچته پر رسول الله باندې ما आवाज اوچت نشي عمل مې الله برباد نه کی رسول الله ورته ویلي ته جنتی ته نه تر ازاز کستا आवाज طبعا اوچت دي دغه بل مقصد مراد دی. فروه ابن عمرو الجزامي چې د معاند علاقه والی او رسول الله باندې ایمان راوړو يهود نصارا قتل کې اسامه ابن جيش دغه د انتقام لپاره محمد رسول الله تشکیل کی ذوالقعده مې شکل رااله ملګری راجم کړ د الله د نبی په ځړ کې دا خبره پرې وته چې اخره وخت د زما د ملګرو له یو تربيت ورکول پکار دي زګه د دین د الله مانت دی او دا پکار ته چې مسلمانانو لمن ور نقل کو ترجو برغه د دین د اسلام او پیژنې او عمل ور باندې وکړي وی ویل چې زما غو حج وکي او زمانه د مناسک د حج ده کوي دفتي ورځو به او ته خوشبو وغیرہ دی ولګه ولا ماسپکین منځو کې مسجد نبوي کې مازیګر منځو کې ذوالحلیفه کې دغه نور سره مازیګر مو کې ماخام مو کې ماخصنه مو کې سار نه وخت به لاړو. بهترین تربیت او ظاهر د احادیث معلومیږي چې د حج قرانو عمره او حج دواړه دی حج کې تقریبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لک سلور سلويک زره مجاهدین را جمع شوي بهترین مجمع سره ډایرک لاړه مکه له اوس مدینه منورې لاړه دغه نو سره روان شو عظیم خلق محمد رسول الله د دې مربي او د ځمکه په سر باندې بهترین جماعت د الله اولیاء دوی چې کوم خبره الله کوي او د الله رحمانه تربيت کوي یقیني چې دا اوچت جماعت ده او لوی جماعت ده او خاصه جماعت ده د زمونږ د دین مشران دی والله موږ لري کړی دي صحابه الله یې تراجی شي دي ته ویل شي حجۃ الوداع او حجۃ البلاغ. حجۃ الوداع ورته په دې مناسبت باندې ویل کیږي چې رسول الله د امت سره نو خو د پامانی کې یو زیبه یو څنګه الله سره ډیره مینه و او قانون درجه کم سره د چا سره ډیره مینه ساتي نو خامخا دغه فرق باندې به ایسه د خبرګي رب العالمین دا وختو چې زما خواله راشي بل رسول الله اوچت انسان دی خبرېږي مرګ په د باندې راځي دلیل به دی باندې چې حقدار د بندګۍ یو بل ذات دی چې هغه ته ویل شي زموږ اوسه رب العالمین دا به د نبی په مرتبه کې منو او بل بدنه کې ډېر تکالیف پیراغلی ونه الله رب العزت نور وخت چې د انسان له دمورږي او یو مثال کې دا خبره ذکر کړو وا چې یو سړی په یو ځکه تکلیف کړي او مالک غواړي خپل خاله او ډېر کې سمجھدار انعامات دي سمو خیال لږه دا سړی په تکلیف کې پاتې شو کړه مالک خاله ورشي ټول ملګری ویل یا رسول الله دا بر مالک خاله ورزي ابو بکر شبي سره بجړاش ودا خدای الله نبی اوس خپل ځانو خودلو او یقیني د دې بهترین امام بهترین رهبر او مربي چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه په فرق باندې طبعا ملګری به خبش او دا مسله مخکې ذکر شوی یو سیرت درس کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ولې میدان د جګړې کې شهید نشو اگر کدا حکم شهید دي ځکه يهود ورته زهر ورکړي و ډیری وجه علماء ذکر کړي خو بهترین وجه بګدار کچر د رسول الله شهید شي نو د ملګرو زونه به ټق بیل شي دغه محبوب په فراق باندې د انسان د زړه درد رسیږي نو د جماعت راجمه کې چې یو لک سرور سلوي زره سلیری سره ملګری دي او حجۃ الوداع کې حجۃ البلاغ ورته په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې رسول الله په ډېر یو نشه خطبه ورکړې ده په مینا کې او عرفات کې چې د دوه راجمه شو جامع مسائل تر وتی دي دا ان شاء الله تر وباسو چې دا خبره موږ لکړې ده او دا خبره کړې ده او دا
او د الله نبی په عملګری جمع کول کله حج کې ډیر جماعت راځي شي کله واړه اختر کې کله غټ اختر کې او کله د جمعې مانځ کې او کله په جماعت کې د محمد صلی الله علیه وسلم مقصد په دې خبره کې دا دی چې د دین د اسلام د خلکو لزت تشریح کوم واضح کوم او دوی زده کی او دې پر الله علی ګلمو معلم ده بهترین انسان او عظیم انسان دفتر پورې څنګه روان شو مخکې موږ ویل چې مونږ کړه د ماسپکین په مسجد نبوي کې مازیګر چې کله ذل حلیفه له ورشد نو الته قصر مو کې او مونږ وکي بهترین علاقه ما کم بشو کې او ما حسین بشو کې او سر مونږ مو کې بین وخت روان شو خوشبوئی مو لګوله عائشہ به فرمایي په دې سر او ګیره کې خوشبوئی ولګوله چې ما به رسول الله د خوشبوئی لکاتنو هغه سپینواله په دې سر کې مال معلومېدو جامه باندې نه لګول ځکه احرام په حالت کې جامه باندې لګول دا ناروا منځري به وکړ دي روانو وی چې کله دا د مسجد مسبحین منځو کې ام تلبیه ویلې سوړلې چې کله خطو ام تلبیه ویلې او چې کله د شو خړګي و دغه په طرف باندې ور روان شو سره د مجاهدینو ام په دې وخت کې حجاج تلبیه ویلې د دې وجنه د بای صحابونو دا خبره نه کړل چې مسبحین نه ورسره تلبیه ویلې ده او باز خلکو دا خبره کړي چې نه کله چې دا سوړلې خطو تلبیه ویلې ده او باز خلکو دا ویلې چې نه کله د خړګي لړ ورسره تلبیه ویلې ده موږ دا خبره کوو چې د ټولو صحابه کرامو خبره صحیح ده د مسبحین نه ورسره تلبیه ویلې ده او د سوړلې په وخت کې تلبیه ویلې کړي چې د خړګي له وخت سره د ملګرو به مو ویلې احرام وتړو کمیس مبارک لري کې لنګ وزار ده برابر کړو صدر ځکه احرام خپل اندې لري شی یو به کې نیت کوي جامه به او تلبیه رسول الله روان شو تقریبا چې د دې جنت تر هغه پورې اته ورځې مزل لې انسان چې کله 30 مزل کې درې ورځې او شکل د شه دماغ باندې مزل کوي نو به ډېر له سورې دولس کې راشيږي او چې د شه منځمهاله مزل شروع کینو اته ورځې کې بعضي ملګرو د حج اراده وکړه بعضي ملګرو د عمره اراده وکړه او بعض د شي ملګری و چې هغه د حج او د عمره دواړو اراده وکړه د رسول الله په خوانه په دې باندې پابندي ونه لګیدا چې د دې اراده وکړي یا د دې اراده وکړي یا د دې خو د رسول الله مقصد پکې دا و چې د دین د اسلام د ملګرو له بدلار باندې تشریح کوم څه دا روانه مدرسه ده د رسول الله هر مجلس دا دین دی تذکرہ ده د شي خوبونه باندې او په شاو باندې هغه وخت چیرته تیر کړي دي کله کله به مزاح د ملګرو سره کوه هغه حق به تور مثال یو بډې زنانه بندگی کوله رسول الله ورته د څه کوي زه بندگی د الله وی بډې خو جنت نه نشیتلې رسول الله چې کله لاړو نشته بډې بجړه شروع وکړه چې موږ خدای بندگی نم دې لپاره کوو د الله نبی ورته وی بډې به جنت نه جمانه الله به تعالی پیغله جوړې کی یو بل زنانه ورته یا رسول الله یو سړی ورته راغی چې مالا وکړه کزما رسول کمزور دی وی کی بچي بدل کړ هغه وی ته نه وګورم ته مال وی کی بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلی ولدا وکړه کی بچي نه یو بل زنانه ورته رااله وزما خون خون تند راغله وستا خون هغه انسان چې دغه پسترو کې هغه سپینواله دی هغه دغه شو چې زما خون هغه پسترو کې چرته سپینواله نشه کنه دا څه خبره کوي ولې دې تور کښینه اخو رااله قشپینه نه ده دغه خوشتبي وکړه محمد رسول الله ملګرو سره کوله دا حلال او جایز خوشتبي ده خو لیکن انسان ورته کار نه وي تقریبا محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د نبی شو در وفات پورې په دې ټول عمر کې چې ډېر لږ کاله د مکه کې تیر کړی دی او لږ کاله په مدینه منوره کې د دعوت او د جهاد موضوع ده 22 خوشتبي نه کړی دي او دې معنا به معلومه او حق دا ارشد کې شوی د ورس ان شاء الله راځي منکرین حدیث باندې رد دی خو دا خبره کوي چې رسول الله دا خبره کې دي چې دا دروغ وي وجه دا له اصل کله ورس کې شوی دي موږ دا څه خبره ده رسول الله چې کوم حرکت کړي دي کوم خبره کړي ده محمد رسول الله د ملګرو په ځلونو کې هغه ځای ور کړي دي ځکه د محبوب نو رسول الله روانه مدرسه روانه کړي و عبد الله بن عمر دمر خیر انسانو د الله نبی چې کوم ځای کې مونږ کو الته مونږ کو چې کوم ځای کې بیٹاړه والا الته بیٹاړه والا چې کوم ځای کې ډوډۍ خور الته ډوډۍ خور چې تر څو پورې بیس درا وګرځم دې ځای کې بزم دغه حرکتونه شروع کوم ځکه دا د محب د محبوب سره خپل مینې ما ویسه رسول الله صلی الله ورغه داغه د تڼي مبارک اخلاص وي دبا همیشه لپاره بجمی وړي تڼي ازار صادري چا ورته دا ولي وزما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم ما ولیدو داغه تڼي آزاد ویني دی وجنه آزاد ساتم عبد الله بن عمر دمر وجه انسان اسم کنه اذا چې ابو عبد الرحمن دا د عمر شه بچی دی لارو سي دوړه یوه ایمان راوړی دی د احد په غزا کې تقریبا د 16 کلو په عمر دی چې کله خندق جوړیږي 15 کلو په عمر باندې جابر بن عبد الله به دا خبره کوله چې هر سړی هغه دنیا له میلان کوي لیکن عمر او داغه بچی شه د دنیا له قطن میلان نه دی کړی یو بي زاهدان خلق وو محمد رسول الله به دا باره کې دا خبره کوله رجل صالح دا ډېر نیک انسان دی شدید الاتباع رسول الله چې باره کې رجل صالح وي څم خیر هغه څومره اوچت انساني ډېر قیمتي
تقریبا ټوټل احادیث کله دنه نقل کیوي دي 2610 د سلورته کلو په عمر باندې دا شهید شو او په سلور اوی هجری کې دا د شهادت نصیب شغه په دې طریقې چې کله دا حج راغی نو حجاج ابن یوسف یو چاله ویل نه زه ورته ورکړم په زهر باندې کړه کړو چې ابن عمر باندې ووا وی سړي به پوند باندې ورته کې خدا د عرفات شکل وګرځو نه جوړ شو دغه نه ایسه ورسره به شهید شو نو په دې وخت کې د محمد رسول الله قتل کول چې زما د محبوب دلته څه کوي او دلته څه کوي به مکه ځای کې چې کوم رسول الله کوم عمل کړی دا به عمل کولو مخکې دینه چې دا زيتوا مکه له ورشي په دلاره کې درې واقع وشوي ناشنا یو واقع به کې دا وشو رسول الله د ملګرو سره روان دي یو سپینګیره سړی دی چې دی دوه کسانو وګړي دراسونه کې نیولې دي او د خپل ځان په سره کوي رسول الله ملګرو لري لکه دا ودی و دا سپینګری پلان دی او دا نور شي د زامن دی د پلان د څه نظر کړو چې زبر دي چې مکه مکرمه له پیدل حج لازم چونګې د په وس کې وس نشته نو مجبور و چې دا وس راکاږي ځم بشي رسول الله ورته ویلې وی دین خو الله ډیر مستغنی ده څنګه ته تکلیف کې ځان اچوي کوم انسان چې نظر وکي صاحب د مشکات هم دا نقل کړی دا صاحب د حسامیم دا مسله ته شي کړی دا او به په دې وخت کې هغه نه پوره کول نشي نو رسول الله فرمایي دا قسم کفاره ورکړه ستاسو مسله حل شو درې ورځې وروسته ونی چې بس دا مسله بریده دا سره په واسه کې نه دي اېدین ورستا یو بل جماعت سره مخامخ رسول الله ور بختنه وکړه من انتم تاسو څوک یو نحن المسلمون من مسلمانان یو دلانه ډېر خوشاله شو او دا ډېر بهترین تعارف دی کله چې موږ تاسو دیو بل سره مخامخ یو ځکه ته څوک یو چې زه مسلمان یم موږ تاسو ټول مسلمانان یو الحمدلله هغه کده ار مسلک سره څوک تعلق لري کاغه احناف رونه دي کاغه شوافی رونه دي او کاغه مالکین دي او کاغه حنابلہ دي او کاغه اهل حدیث دي او کاغه اهل ظواهر دي د قران او سنت بچین دي د قران او سنت تابع خلک دا ټول موږ سره ګولان دزمون محترم دي دزمون رونه دي اهل سنت والجماعت هم دي ویلي چې هغه د اسلام په نامه باندې خلک پیژني تلګه څوک چې مسلمان یم دا څوک داسمه مسلمان ور دي چې په کوم طرف باندې دا په کوم خو روان شو زبې قدر کوم هغه زما قدر کوي د شي عقیده چې کله انسان ځان له جوړ کی دي ته ویل شي اهل سنت والجماعت افراط تفرید وکړ نه دي چې لکه مړه دا خو پلانې سره تعلق لري زمونږ نه جدا او دا خو پلانې سره تعلق لري زمونږ نه جدا نه قران کې رب العالمین فرمایي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا معنا باب تفاعل راوړي په دې کې معنا د اشتراک د مسلمانانو خپل مابین کې به سره شریک کینی په یو ټغر باندې کینی د یو بل نظریږي د یو بل تایید کوي او د خبره کې چې دې صاحب له دغه حدیث په دې طریقه باندې معلوم شوی دا ورته معلوم شوی بس دا الله دې عزت من لري مال دا معلومیږي زو په خپل مسله باندې عمل کوم قدس احترام لکه څنګه چې سکنی ورونه بلکې دغه نه مزته بل به سړی ولري اختلاف تفرق قران کې الله باندې خپکیږي چې دا تاسو جوړوي نه یو بل نظر دل پکار دي انما المؤمنون اخوه المؤمنان ټول ورونه دي موږ تاسو ټول مسلمانان مؤمنان سره ورونه یو نارینه او زنانه د یو بل تایید د یو بل تعاون رسول الله باندې خبره ډیر خوشاله شو چې ګوره د اسلام تعارف باندې موږ سره ځانو پیژندو هغه ته بوختنه وکړه چې من انت تاسو کې به انا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه رسول الله ما هم ډیر خوشاله شو په دې کې زنانه د دقیقې کې ماشوم دي حج روان دي محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا رسول الله زما په دې کې دا بچی دنه صدا حج کوم اې دا حج ته قبليږي رسول الله ورته نعم ولکن اجر لیکن دې کې چې څومره اجر دی هغه تعالی الله درکې في حج په دې مناسبت باندې راول چې دا د حج سره مختشي او آشنا شي او اجر تعالی دی لیکن دا چې کله بالغ شور به د باندې خپل فرضي حج واجب دی هغه به کوي فرضي حج ور باندې لازم او دې کې اجر ان شاء الله د عمر کې الله برکت وشي او تعالی الله اجر درکې چې ډیره کړه دي کې به علماء اختلاف دي دا کوم شوم د به تور مثال هغه دلته وسو جنایت غنیه وکړه ایا په دې باندې دم لازم دی او لازم نه دی اهل علم په دې کې ډیر وګړي اختلاف لیکلي خو راجح قول د محققین او علماء دا شي په دې باندې شي نشته ځکه دا بالغ نه دی دا کشر دی دغه مسله به نه شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې تفصیلی ذکر کړی دا د دین ورسره عائشہ رضی الله عنها فرمایي و موږ طواف کوو لیکن مخ بملوس دا یو سوال دی چې په حرم کې د زنانه او نارینه دا شریک سره ګرځي نو ولې د سعودي حکومت دا نور خلک نه بندي هغه د اسباب برابر ولې چې نارینه په یو طرف باندې شو زنانه په بل طرف باندې دومره طاقت هغه الله ورکړي دی ځکه د حرمین او خادمان چې څوک رب العالمین ګرځي نو خامخا هغه به دا طاقت ورکړي دي کې یو امتحان دی معنا دا چې پردې زنانه دا په سفر کې یو ډیره حسینه زنانه دا او جمیله زنانه دا او دغه صرف ماغه احرام مسله او استاد احرام مسله وس رب العالمین ته به دې امتحان کې اچولې تا ګوري چې تر روټینګ یو کته نه ځکه دا امتحان دی د امتحان صحنه ده د الله نبی فرمایي ویل سره ورو کړه کفي دا تقوا نه ده چې شړې په جمعات کې نه چې لکه زنا ناروا ده غلا ناروا ده هغه وخت کې دا تقوا ده چې ته بل فعل غیر راشو د الله تعالی سره فرض انته وسات
و چې کله خلک براله موږ را مخ را پټ کو کله زنانه مناسب ده چې په حالت احرام کې مخ ډېر پټ نه کی خو چې نقاب باندې شو او چې هغه بلاله بیرته مخ کلاو کې کله کله بس موږ پر مخ باندې دا کپڑا ولګي دا ټوټه ای دینه دا خبره معلومه شو چې زنانه د هغه پر مخ باندې دا کپڑا ټوټه ولګي دا ډېر تغلیظ دي عوام سره پکار دي چې د مولاني په کې چې لکه دم در باندې لازم شو دا کارو شو دا کارو شو دا په دې کیفیت باندې موږ طواف کولو عائشہ رضی الله عنها د امت مسلمه مور ده د محمد رسول الله بیبی ده او زموږ د نبی او زموږ د الله سره ډېر انتهایی ته مینا او دې سره مینا ساتل دا به نه ایمان دی روافض او شیعاګان دې سره دښمنی کوي نعوذ بالله من ذلک هغه وایي چې چرته زموږ امام غایب راغی دا به د قبر نه روبه چې دله بسل کوړي ورکه نعوذ بالله من ذلک دې نه کړی دا نومره خطرناک خلک افسوس په دې باندې چې مسلمانانو په خپل وابه کې یو بل سره نه کېدي خیرات شته او خیرات نشته اوس په صحیح حدیث باندې یو مسلمان ورو عمل کوي بس دا به سره د نظر باندې عمل کوي چې دا ګوره يهودي دي دا نصراني دي راځي دا ټول مسلمانانو سره په یو بلاک باندې ودرېږو خپل دشمنو پیژنو چې روافض دي شیعه دي يهود دي نصارای دي سره مقابله وکړ دا تب زیر دی باندې چې کوم مهم شی هغه د ابلیس لري کې شیخ الاسلام ابن قیم لیکي وېدام د ابلیس د حربونه او حربره چې مهم مقصد نه پری دی او صبر بل تر باندې راګیر بس پرې کې نکتیو دا پلان اخیل او دا پلان دی دا دې مسله سره تعلق لري دې مسله سره تعلق لري عالم صاحب ټول استعداد خپل ځواني عوام خپل استعداد خپل مالونه هغه ټول د مسلمان په مقابله باندې ولګي او پرځ قیامت باندې دې پښتنه کې دا پرې دي چرته یو خبره چې وکړه الله دې پښتنه درنه زکوم عائشہ رضی الله عنها فرمایي وې دی وخت کې رسول الله د ملګرو لپاره خدا وشو چې امر وکړي تاسو عمره وکړي صحابه دا خبره د نشنا کړله په موسم د حج او عمره کول ځکه دوی بده شي ویلې چې عمره مون په هغه وخت کې کوي چې دا کله حاجن حج راغلي دي بارانونه نو شو بالکل د دې خلکو دغه فوق قدمونه ختم شي معنا وخت کې تیر شي کوم سوالوي باندې چې موږ د حج راغلي تر څو پورې دی خو د املاګانو د اعلان د خېټي زخمی شوی دي هغه بیرته جوړ شي به برازو لیکن د دوی دا مسله د دوی دا نظریه چې رسول الله دوله بیان کړی نو د شریعت خو کنه نو رسول الله ورته ویل چې اوس بخامه تاسو عمره کوي ان عمره وکي یدو دماغ دا خبره منل نه خو دوی هغه تیار شول ځکه صحابه د محمد صلی الله علیه وسلم د خبري ډیر پابند خلکو ځکه الله رب العزت رسول الله له انتخاب کړي خلکو د زمونږ دین استادان دي مربین دي کوم خبره چې پیغمبر ورته کړی هغه منل دي وې دا مسله کله وشوه عائشہ به فرمایي به په خدا وشو چې استثمار هیڅ مسله شروع شو زما خپل خیمه وا شریف علاقه کې وځه پاغې ده کوم چې جړل می محمد صلی الله علیه وسلم چې ګل راغی مالو چې عائشہ ولې جاړي به ما دې څه مسله ده به خپکیګه به دې ماره ما د آدم علیه السلام په ټول لوريانو باندې راځي چې بلوغ غیر دې ور ورسېږي او کچرته ستان نصیب او قسمت په دې عمره کې نو الله تعالی برخه وکړي رسول الله بیان تناسمو د دې وجنه باج هوجا چې دې جن لاړ شي یو مسجد لږی د اخی جن به راځي عمره کوي او به جو به عمره کوي به جو به عمره کوي زی او راځي اخو عائشہ رضی الله عنها داخل رسول الله پاتې شو وجدا چې هغه د مرز مسله و شیو کړه دې مسله وکړه بس خبره حل ده بار الله تعالی بیر الله ولته وخت کوم او دې سره لازم دا بیچارهګان اصل کې په مسله باندې پوه شي ونی دي شپږم به خدا او شو مخ کې د دینه چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې تیوال اخیره ورور شي شپه وکړه یا په دې ځای کې شپه وکړه مکه له ونه رسولو نیمه ګنټه سره په کار داش لاډاره ورور شيږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شپه په دې مناسبت باندې وکړه چې زما د ملګری ټول لا پوره شو په شریک باندې دې ځای ورش داغه به دې ګډلو حکمتونه و وکړه چې مکه له ور داخليدو تقریبا د څاک وخت ضحا او په دې وخت کې غسل وکي ځکه قانون داري چې کله یو سړی مکه له ور داخليږي او وسې وي په کار داش دا غسل وکي دغه نور سره او داس وکي به دا په وړاندې کړه اللهم افتح ابواب رحمتک دی ویلي او دعاګانې وکړي کوم چې سړی د مکه له ګوري کعبه له ګوري دعاګانې کوي ظاهر دا حدیث دا معلومه اجلاسونه به کې وجود کړي نه نتیجه دار وته چې بکم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس دعا له وجود کړي لکه استسقا وغیرہ الته وجود ول پکار دی ولی په کوم ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم لاسونه وجود کړي نه نو الته به نه وجود جنجال درچا سره مکو چې لکه ډوډۍ په اخر کې لاس وجود شو وجود نش زمون دین د اسلام لیلو حق نه هاره حال دي کې د اشپز چې درک ورس رسول الله کله ته وجود کړي په دواړو سترګو زمو چې تم چې غنی وجود کړي زمو چې تم دا ټیک د دعا او ادب دی خو که چا وجود نه کړ دا سره مشت ګروان کېګه ما چې دا ولې دا څنګه نبی کریم علیه الصلاه والسلام حجر اسود خاله ورغه چې تقریبا د ځمکې نه د 100 متر مسافه او د کعبه دروازه چې هغه 2 متر مسافه نو په دې وخت کې د پسورلی باندې طواف وکړي سورلی باندې ولې وکړي یو خبر دا ده چې دا سورلی باندې طواف کول دا بهتر او زیات ثواب لري دویمه وجدار چې رسول الله دی امت له دا تربیت ورکړي چې تاسو ګره طواف کوي په دې کیفیت باندې وکړي ځکه چې شریعت ملګرو سره ټیټ رواني معلومیږي نه قانون دار شریعت کې امام به اوچت ځبانه نه ودرېږي چې مقتدیان لاندې بلکې دا به هغه سره شریک پرې سب کې ودرېږي لکه دا جمعات
لیکن ابو هريره رضی الله عنه کله کله اوچت ودرېدو چې ملګرو له تعلیم ورکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې مسله وکړه حجر اسود نه چې کله شروع کړ ولکه وسره حجر اسود له قربانه خپل کې نږدې به کې بعد دغه نه بیرغه خپلوالي مسله وکړه اول کرتی ویلې بسم الله الله اکبر وکړه تاسو به نور کرته کې صرف الله اکبر ویلې د بل شاکار اند کړي بسم الله نه ویلې چې وګرځه شکل تاسو دغه نور څه به دوه رکعات مونږ وکي او وی ویل چې دا قارین او مفرد دوه د پردا مسله ده ځکه رسول الله د حج قران مسله و دې شو کړه به لاړو زمزم لا د زمزم په د ابو مسله دا وشه اولی وش کړي دغه نو سب سر باندې راوړولې او به د صفا مروه خو لړغه دغه یتونه ویل چې ان الصفا والمروه دا صفا مروه دا الله د دین د نه خونه دي په دې کې دا منډه دا مسله شو وکړه به عقد واغانو کې چې کوم سړی به کعبه کې کوي او هغه لګوري په بعض روایتو کې دا راځي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا دعاګانې په ملتزم کې کړې دي دا د شو زیاده چې د حجر اسود نه وړاندې او د کعبه دروازې نه دی خو په دغه ځای کې زیاده خو بنا بر هر تقدیر دي کې رسول الله موږ دا تربیت راکړي چې د دعا د قبلېدو لپاره خپل شرعي او خپل آداب دی یو په کې زیاته دعا پیژندل پکار لکه مخکې موږ دا ویلو حرام نه بسړې ځان ساتي د قشان احسان بزن کې پیدا کی درکاته مزبو کې دعا نه مخکې لږ زره مال ولګي شیخ الاسلام ابن تیمیه بچ کله شاله جنازه کوله خپل به مال راواخص او به لګو یا الله ودا تعالی وسیله شو زما جنازه قبول کړه وسی موږ په جنازو کې کار کوو صاحب موږ کار کوو 500 به کار کوي بل هغه باندې کې بچ چا وصیت وکي چې زما جنازه به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کوي هغه به خپل جیب نه مال راواخص صدقه به کې رب العالمین نبی ویل شي الله د دې عمل د وجه زما جنازه وس قبول کړه جزای کو رسول الله د تربیت موږ را کړی د انسان او دس به یو د قشن جامع په پاکي یو مخ به قبله په طرف باندې یو ګوند به ماته کړي او لاسونه به اوچت کړي او خاص کر تر وګو پوري په الله باندې محمد وای پر رسول الله باندې بدرود وای د الله نمونه بیات عربي دعاګانې به وکي او تکرار به دعا کې کوي او زیاده دعا به پیژني او وقت دعا به پیژني الحاح به کوي په تملق سره ډېر سره دعا کوي مؤمنان له دعاګانې غواړي د الله د حکمت او مخالف نه اقرار به کوي په خپل ګناه باندې او د الله نمونه بل الله وسیله کې پیش کړی شي زیاده دعا به پیژني توجه سره ډیره دعا وکي رغبتا ورحبتا دا تم به ساتي چې الله به قبلي ویریږي به چې الله به رد نه کې اخر کې به امين وای دا مسله چې کله وشو درځي پورې ومه په کدا وشو د دین ورسره صحابه فرمایي چې موږ رسول الله ولیدو درې کرتی لاس پورته کړی دی او کته کړی دی صفا غونډه باندې ودرېدو او دا دعا کوله چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او به رب العالمین بارک ویل چې الله هغه ذات نصر عبده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا سن به کته کړ به پورته کړ به کته کړ به پورته کړ به کته کړ قابل به کته دعا به ویلي اې دې اوسره مروه په طرف باندې روان شو دا د شي لکه سړی چې سره ډیره مینه ساتي داغه د دیری داغه د کور مخکې اوړي راوړي چې اوس هغه روزي او ما باندې نظر پریوزي موږ د مخلوق نه د خپل انقطاع کوو کټ کیګو او د رب العالمین خو له زورش کله صفاق ولا لا شکل د مروه ولا لا شکل طواف وکا لکه د رب العالمین د غفران او بخښنه لازم وساسو انتظار دی د مروه ولا چتلو نو باج علماء دا خبره ذکر کړی چې پیدل لاړ دی کله پیدل تو کله سورلې باندې انت چې کله ورغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو له خلکو شهل لمرو واده چې دا څنګه سړی راغلی دی څوک دی د ملګرو تربیت هم کو او د شي صحیح باغیده کې منډه او هغه میرے افزرانو کې منډه والا چې خړګي غونې اوس په کې هغه کې ځونه خېری میرے افزران ورته وای د شنو چې د مخ روانه و دا ګرد به دا وري چې لکه الیک لری رسول الله را روان دي نه دی عادي انسان غوندي وکی او هغه کارونه چې کوم په صفه کې هغه بدیجه کې وکړه د دین ورسته یو صحابي فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګری راجمع کړ یو لک څلور سلوي زره ملګری عرفات کې راجمع کړي ودلته ورته ویل چې قصر وکي او یې وخته وخره کمبود او یې خړل ملګرو دا خبره برداشت نکړه وې څنګه ته په خپل نه کې موږ دا خبره کوي یو خدا مانه چې دا عمره کول دوله په دې حج کې ګران تمامې ده بل دا چې اوس به قصر کو حل بوغ خپل بیان سره ملاوي ګو دا موږ ډیر اسانه عمل کو تاسو موږ ګران عمل ځان شروع کړی دی ته تر اخر وخت ورم د شي او موږ وایي چې نشته عمل رسول الله دا غوته تسلی د پاره ویلې ما د قران اراده کړی دا د عمرې او د حج او د قشم سره حج یو قانون درې چې کوم واخی وسړي هغه ځان سره سروي بوزي ناغه به دا کار نه کوي وجدار چې د قران سره وسار سره جوړیږي مې څنګه راخل ځان سره سروي ته نه بوزي رسول الله ورته تاسو نه کړی سوالیم راوښیند او مال تر اوسره هدايا ما راوستي چا چې نو راوسته هغه حلق وکي او د قشن قصر وکي او رسول الله ونکي لسمه په کدا وشو د یک شنبه پرز باندې روان شو ځکه د شنبه هفته پرز راغلی یک شنبه ورځ وا سراقه ابن مالک ورته ودرې وی ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار چې موږ وکي دا څه بم دې کال د لپاره خصوصیت ده کده ټول مر د لپاره
نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل الابد د حجون العقبه حالت پیغمبر علیه السلام د خیمه والے شو طوافونه ډیر ونه کړه ترغیبات ډیر ورکړه چې کوم سره طواف کې په هر قدم باندې نیکی او چتیږي او په هر قدم باندې ورته الله ګناهونه بکین خپل طواف قدوم او طواف زیارت او شکل مدینه منورې راځي دا طواف سوال دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ډیر طوافونه ولې نه کوي یو وجه علماء دلته دا ذکر کړی دا وې دا ډیر طوافونه په دې مناسبت باندې ونه کړه چې مسافر خلکو له سبب د غزې د حرم د خلیفات شغل په اسانه باندې طواف وکړي بل یو لک څلور څلوي هزار مجاهدین د ځان سره راوښي دي حاجیانو دا چې طواف کې دا پوي کړی د کلو کې دنه وشي کې به کار کې نو دوی له قسم د ګرانو تمامي کې تر څو پر د جماعت هغه پاتره پکې وشي دا غوي دا خوراک وسکا که ضرورت پر کول دا ډېر پاسنتیا باندې وشي محمد صلی الله علیه وسلم دلته کې 2 رکعات منځو کې سره دینه چې دا د مکی باشنده دي مکه کې پیدا شوی دی خو چون کې دا اوس مدني شوی دی کور التری کته خپل کله لاړو دي جنتا هجرت کړو د خپل کله چې راځي د قصر مثبت کوي او بیا په سفر کې علماء دا لیکلي چې څومره اندازه خودوله روایت په دې باره کې دي چې څلور سړی په وجه کې پاتې کېږي په کار چې الته پوره منځو کې کوي نه کم پاتې کېږي به قصر کو څومره زیات ولې نشو انس ابن مالک باندې 2 کال لاله عبد الله ابن عمر باندې تقریبا په آذربایجان کې شپږ میاشتې رااله نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې 2 رکعات منځو کې په کار چې 2 رکعات منځو مشي دا په کار ده اېدین ورستا چې دا مسله کله په دې کې وشوه نو ابي جحيفه بن عمرو باندې یو ملګری صحابي هغه فرمایي چې قسم په الله د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو مینا چې ما کله سره ول د ایشم نو ولیدل دی وخت رسول الله د ماجګر او د سپکین د منظر پر وروت بلال سے سره لوټه کرا خسي وې چې او داس به کړه کو دا وګبري صحابه اوس مګل نه پرې خو دې سم د شي جګړه دور باندې دي چې یو بل قتل دا ګورسته د محمد صلی الله علیه وسلم خصوصیت دي زما ته داوود صبح باندې وځه جګړه په کار نه ده صحابه کرام په خپل باندې کې ولاندا جګړه نه کړې نه د ابوبکر په بو باندې نه د عمر شه نه د عثمان شه نه د علي دا د رسول الله خصوصیت چې وسته دا و چې دا د شیخ شه بوبدي او د پیر شه بوبدي او د مولوی شه بوبدي او د اجي شه بوبدي او بس راخله ځم پوری سولوا نه دا خصوصیت واجب د محمد صلی الله علیه وسلم دا غو کې صحابه کې څه نقل نه راغله تابعین کې نقل نه راغله په نور کې نه راغله وې چې کله دا مسله وکړه د سره نو بیت دار وې تر یو اشکال راځي چې بلال صاحب لوټه وسره او به ورچول نو پیغمبر علی السلام خو فرمایي چې بل چا کومک پدې کې ماخله معنا په ادم اندام منزلو کې لکه څنګه چې د ابو ورواچول شي دا به جایزه مغیره رضی الله عنه ته شنکار کړو ودا کار چې کله وکړي نور لاړو کورلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا چې کله کورلا دنه شو دغه د ورسره چې کله وروته نو ډېر مزیدار شکل کې دا لنګ مس په ساق پور راختلې سری جامې کړي خو لیکن چرخانه خالص سری جامې دا غسل ناروا عمل نه لري نه لپاره کسبینی سپینې لیکي بکی به دا جایز ده لکه حسن د حسین په جامو کې د رسول الله په جامې عمر ابن یاسر سری جامې کړي رسول الله سره خبرې بالکل ونه کړي او ډېر مزیدار وکړه نو دا صحابي فرمایي چې کله خو وروته تاسو سوچ کوئ چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه ډولي انسان او به د اسره چرخانه جامه غوندم کړي او به د احرام په حالت کې 19 پوشاکي د لنګم روشت کړي څومره مزیدار او ډولي به معلومي څومره کې اساس وې چې کله وروته بلال چې مخکې غنځه لکته وسره وا وې د ویوړه ادغال الته کې خو سنت طریقه په ادغال کې دا چې ځان سره سړې دا شی وي جمعه کې به کله مونږ کوو یا بس تن له ودرېدو یا به دیوال له ودرېدو یا په دې ځای کې ودرېدو چې التر خلکو مرور نه معنا د ستري رسخ اهتمام نبی کریم علیه السلام کو او د ستري اهتمام په کارم دی ابن حزم به دې مسله ډېر وګدم باس لیکل په محله کې حتی امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې په داخل د بیت الله د کعبه د کوټې کې د نن رسول الله د ستري اهتمام کړی دی کچیرته بینی نو کرخه سر پکار دی یا د شنیغه یا د شعر غدوالی کې یا د میرا په شکل باندې اې دی وجه مسلم دارا چې ستره د کله کې خو د سترې نه هغه خو دلته کې زنانم ګرځي دي ماشومانم ګرځي نور چارویم ګرځي دی خو خپل منجاری ساتو څه مطلب تاسو کله ستره ودرول کې دغه خو نه ایو بربند او زناکار زنانه ګرځيږي ته خپل منجاری ساته هیڅ مسله به نشته خو کله سترې نه دی خو چیرته ستا مور دې رشوه زنانه دې رشوه خور دې رشوه ګور مونږ به خراب دي بس رسول الله شویل ته بدامنی د نبی کریم علیه السلام د خبرې په مقابل کې خپل عقل پیش نه کوي چې مړ ما عقل خدای نه مني دا ولی موږ خطه کې دا څنګه خطه کې دا څنګه چې د موږ گزار مخله زنانه تیر شي څوک خشوع خطه کې څوک رسول الله دا ویلي دي من او تاسو غلامان یو الله رسول چې کوم خبره کړې ده که زموږ دماغ باغې باندې رسېږي کنه رسېږي موږ باغ منو چې کوم انسان د خپل عقل پیش کینو یا سره په دې وخت کې ګوره به د انسان تباہ کېږي برباديږي د دې وجه امام زرکشی لیکلی دی او د قشن ابن قدامه په مغنی کې منهاج القاصدین کې لیکلی دی چې کله انسان عقل پیش کې دي انسان له الله علم د قران نور کوي بدعتي انسان لا متکبر انسان لا ګناه باندې مشواله کوي خواهش پرست سړی لا دنیا پرست سړی لا او کوم انسان چې کمزوري ایمان والے تحقیق نه کوي دی عالم په خبره باندې اعتماد کوي بغیر دلیل چې ما شیخ صاحب د شی ویلي دي یلکه شیخ صاحب لري کې دي خطا شوی په مسله کې
دا شیخ صاحب خبرو د بل چا خبرو د مولا صاحب خبره راواله په دې قران او سنت باندې وته لکه دې سره چرته برابر او عمل کوي کې نشته بیا پرېدا هغه معذور دی تو اوس معذور نه شاول الله صاحب ځکه ویلي الانصاف کې لیکلي چې مسله باندې قران او سنت موجود وي او موږ د بل مولا خبره واخه سودا مو پرې خو د قزم قیامت کې بل له څو عذر به پیش کو عذر پیش کولې شو هیڅ عذر به موږ نشو پیش کولې ودا مسله په دې کې وکړه چې خپل مونږ جاری ور وساتو خو ګوره د آیات ته جمع بین الصلاتین مو نکړه ولی مسافر سره جمع بین الصلاتین جائز دي چې کله به تور مثال په سفر کې حال روان دي دلته ګوره رسول الله په یوه کې دیره دي چې ته کله په کوټه کې دیره وي یا یوه کې وسیږي کوټه دی نیولې هوټل کې وسیږي به بل د جمع بین الصلاتین نه کوي په کله کله چې په حاضر کې وکړه سو منعت نشي د وجه د جواز څخه بعض روایت کې راغلي دي او نبی کریم علیه الصلاه والسلام دلته څه کوونه کړ چې دا په سفر کې نه دی بلکې د ځان لخیمه تواره ده اتم ورځ شوا ملګرو لویل شي احرامونه او حرکت لاړو مسجد خیبله الته پنځه منځونه وکړو ولی الته لاړو وجدا چې سبب عرفه ورځ ده چې ډیر په اطمینان او راحت کې عرفه لور داخل شي دې کې به شپه بکار ده بعض خلک دي چې د حرم نه ډایرکټ کله لاړ شي یره وس موږ سره اوس ګاډي دی او موږ سره پلان دی او پلان دی هغه سره شيګون جائز به وي ولی شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه فرمای بهترین عمل دار چې په دغه کې د پات شي پنځه منځونه وکړي دغه نورسته به حرکت وروکي نمیرا علاقه والته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خیمه وایله شو دا د شجره چې د مخکې طرف د جمعه د عرفات نه بار دی ورسره طرف د عرفات کې داخل دی مناسبه طریقه دار چې زوال نه ورسره سړی ور داخل شي لیکن رسول الله مخکې د زوال نه لاړو د وجه ضرورت نه چې کله زوال وشو ملګر له حرکت خپل سورلې باندې پالان ورته کې خود لري شو او خطبه شروع کړه خطبه نشه خطبه شروع کړه د الله حمدونه بیان کړو د قشان د مخلوق حقوق به ذکر کړه او ډیر مخلوق راغله قران کې الله فرمایي سورې نصر کې افواجن ډلې ډلې راغلي و رد په شیګانو منکر روافض باندې او وی نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك و محمد صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو ټول صحابه کرام مرتشی ور صرف 3 اشپک کسان وفات دي دومره خطرناک خلک د صحابه او دشمنان د الله دشمنان د رسول الله دشمنان د امت مسلمه دشمنان د يهودو سوارونه دي خلکو د دشمنی د اسلام سره ډیره سخت ده يهوديان دي کنه سواره دي هغه د انسان سره بټاګر باندې ولاړ دي دا د اسلام په جامه کې د نن مسلمانانو کې ګرځي راګرځي او اسره تخریب د اسلام کوي الله قران کې فرمایي افواجا خدای ډلو ډلو به خبره څنګه کوي نو اوس معبر پکار دی معبر د محمد صلی الله علیه وسلم ربيعه چې د امیه ابن خلف بچی دی او به په عرفات کې علي سیبو او انا خبر نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې خطبه شروع کړه اول حمد ویلي دا حمد ولی ویلي دلیل له بدی باندې چې اے خلکو دا زمون خبره خو مهمه دي خو لیکن زمون د ټولو نمخ ګوره رب العالمین حمد ډیر مهم دی د دې وجه زمون تاسو په مجلسونو کې چې حمدونه ان شاء الله به خیر هم ناچي هر مجلس چې موږ تاسو شروع کوو وایو الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء محمد واله واصحابه اجمعين دا به دوی ویل شي حمد ویل پکار دی او دوی ملګرو لویل چې متوجي دې کې رد په هغه منکرین حدیث باندې چې سل 200 کال ورسره د احادیث کې شوی کې دي چې دروغ شابهلی نه د رسول الله ملګرو صحابه کرامو د رسول الله اره خبره په دې کې ساتلې ده او دې به موږ لویل د دلیل سره دالي کې شوی ده او به مبارک پوری سے فرمایي چې رسول الله په وخت کې ما حدیث کې شوی وو ارشاد الصادقه وغيره عمرو بن حزم وی وکړي چې وایي کله ملګرو کې خود نو ویلي حمد ویلي سنه ویلي ان دماءکم ساس دامنی واموالکم ساس مالونا بل وایي راغلی و اعراضکم ساس د عزت دا په تاسو باندې یو بل باندې د شي حرام دي لکه عزت د دې مې ورځي په دې میش کې او په دې ځای وینه ذکر کړی ناروا قتل ناروا دی مسلمان قتل ول ناروا طریقه باندې دینه بزان ساتي مگر کدا مرتد شي وجل شي دویم کدا چې ته وادي کړی شه د شدای نبی وشته شي څوک وجل به وشته شي ستا کول در وخت ابن حزم ابو حلا کې لیکلی رحم الله کلار د ټیک برابرۍ کې پریدا کو بتا باندې بریچ ته کو به ته وجل شي چې پوښي دا سړی مر قتل اراده لري نبی اسلام دین موږ مخکې دا کړی درسو پورې هغه چې ما باندې مل راګرځي په کار دا شاول گزار ځاغله ورکه موږ مخې لري کوم دا موږ اسلام خودري تربیته را کړی دی رسول الله فرمای وې د مؤمن سړي له کنزل کول دا فسق دی خو لیکن هغه وجل ګوره کفر دی سړي ایمان ټول بربادي او خلک د مؤمنان قتل داسې کوي دلته مؤمن وجنه او الته مؤمن وجنه دلته مؤمن وجنه والته دوی ورته ویلي تاسو مالونه د مؤمن سړي مال ناروا دي چې انسان استعمال کې په حرام طریقه پر رشوت باندې په ډاکه باندې په غصب باندې په اختطاف باندې چلکه ساورو بچي موږ تکول دومره مال لاړو دربه کو کنه کاغه چرته غریب هیڅ به ورته وښني رسول الله فرمایي دا ګوره تاسو باندې حرام دي مگر په هغه ټیم کې چې خپل تبه ته سړی تعالی مال درکې او ویل تاسو عزتونه غیبت منه کوي دا قشا بحثانونه باندې تاړي
وغیرہ ودا پتا سو باندې چې باندې لکه څنګه حرمت دې میش ورځې دي په دې میش کې په دې ځای کې او بل خطبه به ویل په عرفات کې چې دغه معبر علي صاحب نو ان شاء الله کراروان چر صاحب ورځ باندې شرط ژوندې دا خطبه او هغه سره دوړ راجمه کو او به وو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د امت مشمله په کومه طریقه باندې دین تشریح کړی او کومه طریقې باندې بیان کړی دي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي